السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندرونو، ژوند سره بې باکي مه کوئ، ژوند پورې مخندی مه کوئ، ژوند سره مو لوبې مه کوئ، ژوند سره مو غفلت مه کوئ، ژوند مو عبث مه تېروئ، ژوند ته مو اور مه ورته کوئ، ژوند مو د سرو او د سپینو او د هر رقم طلاو نه ارزښتمن دی. د بل چا د ژوند سره هم لوبې مه کوئ، چې د چا ژوند ته سپک مه ګورئ، د چا د ژوند د پورې خندا مه کوئ، د ژوند نه مو خوند واخلئ او خپل ژوند مو د خلکو سره شریک کړئ، خپل غمونه په خپله سنبال کړئ، خوشحالۍ مو د خلکو سره شریکې کړئ، هیڅ وخت ګیلې مه کوئ د چا د حیا سره، د چا د مال سره، د چا د کورنۍ سره، د چا د احساساتو سره، د چا د فکرونو سره لوبې مه کوئ. څه چې ځان ته خوښوئ نورو ته یې خوښ کړئ. د ژوند نه مو خوند واخلئ. خوندونه په صداقت کې دي، په حق ویلو کې دي، په حق کولو کې دي. د حق ملګرتیا وکړئ، چې څوک حق پال وي تر شا یې ودرېږئ. د حق مبارزه وکړئ، یا خو د حق مبارزه وکړئ یا د حق د مبارزې ملګري پیدا کړئ، د هغوی ملاتړ وکړئ. که نه شئ کولی د حق خبرې وکړئ، حق پالو دپاره مبارزه وکړئ. که نه شئ کولی حق ولیکئ، حق ولیکئ، حق ووایئ، حق د نورو سره شریک کړئ. که دام نشئ کولی ډاډګیرنه ورکئ، پټې ملاتړ وکئ، او که دام نشئ کولی یو خواته پټ کښېنئ، خجالت وباسئ. او که دام نشئ کولی نو لکه د سپو د هغه کسانو چې هغه د حق مبارزه کوي هغو پسې غاپئ مه. عزیزانو، دا ژوند بیا نه راځي. دا ژوند خدای موږ ته راکړی همدې دپاره دی چې موږ او تاسې د حق ملګرتیا وکړو. الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.